بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله په نامه چې ډېر زیات مهربان او رحم کوونکی دی. حمیم والکتاب المبین. حمیم قسم دے په دغه سرګن کتاب. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. یقینا چې مونږ دا په یوه ډېره برکتناکه او غوره شپه کې نازل کړی دی، یعنی د شب قدر په شپه، ځکه چې مونږ د خلکو د ویرولو اراده وکړه. فيها يفرق كل أمر حكيم. دا هغه شپه ده چې په هغې کې د هرې معاملې په حکمت ولاړ مضبوط فیصله کیږي. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. زمونږ په حکم کیږي، هم مونږ د پیغمبر لیږونکي یو. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. ستا د پروردګار په مهربانۍ بېشکه هم هغه د هر څه اورېدونکی او په هر څه پوهېدونکی دی. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. د اسمانونو او ځمکې پروردګار او د هر هغه شي پروردګار چې د اسمان او ځمکې په منځ کې دی، که تاسو یقین کوونکو نه یئ. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. د هغه نه سوا هیڅ معبود نشته، هم هغه ژوند ورکوي او هم هغه مرګ ورکوي، هم هغه ستاسو رب دی او د ستاسو تیر شوو پلار نیکونو رب هم دی. بل هم في شك يلعبون. او واقعي د دې باور نشته، بلکې دی په خپل شک کې لوېدلي دي او په لوبه کې لګیا دي. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. خنو انتظار وکړه د هغې ورځې چې د اسمان غاړې ته یو څرګند لوګی ښکاره شي. يغشى الناس هذا عذاب أليم. او هغه به په خلکو خور شي، دغه ده دردناکه سزا. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اوس وایي چې پروردګاره مونږ نه دغه عذاب لرې کړه، مونږ ایمان راوړو. أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. د دې غفلت چیرته ایسته کیږي؟ د دې حال خدا دی چې دې ته ښکاره بیانوونکی پیغمبر راغی. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. بیا هم دې ته مخ واړوو او وی ویل چې دا خو لیونی دی چې ښوونه ورته شوې ده. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. که مونږ لږ شان عذاب لرې کړو نو تاسو به بیا هم هغه څه وکړئ چې مخکې م کول. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. په کومه ورځ چې مونږ لوی ګزار کوو او یقینا مونږ انتقام اخیستونکي یو. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. یقینا مونږ د دې نه مخکې د فرعون قوم په همدې ازماینه کې وغورځوو، هغو تم یو عزتمند پیغمبر ولیږلو. أن أدوا
إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. او هغه وویل د الله بندگان ما ته وسپارئ یقین وکړئ چې زه ستاسو دپاره یو امانتدار پیغمبر یم. فألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. او تاسو د الله په وړاندې سرکشي مه کوئ، زه تاسو ته ښکاره دلیل وړاندې کوم. فإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. او ما د خپل پروردګار او ستاسو پروردګار پناه موندلې ده د دې نه چې تاسو ما سنګسار کړئ. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. که تاسو زما خبره نه منئ نو په ما باندې د لاس پورته کولو نه ډډه وکړئ. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. په آخر کې هغه خپل پروردګار ته دعا وکړه چې دغه خلک یو ګناهګار قوم دی. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. جواب ورکړای شو خانو شپه په شپه زما بندگان ځان سره واخله او وځه، یقینا ستاسو به د فرعونیانو لخوا تعقیب کیږي. واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. او سمندر په خپل حال پرانسته پرېږده، دغه ټول لښکر غرقېدونکی دی. كم تركوا من جنات وعيون. هغوی ډېر باغونه او چینې پرېښول. وزروع ومقام كريم. او فصلونه او ښایسته ځایونه. ونعمة كانوا فيها فاكهين. او هغه د ژوند وسایل چې هغو پکې مزې چرچې کولې د هغې نه وروستو پاتې شول. كذلك وأورثناها قوما آخرين. داو د هغو عاقبت او مونږ بل قوم د دغو شیانو وارثانو ګرځول. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين. او نخو په هغو باندې اسمان وجړل او نظمکې او لږ شانتې مهلت هم هغو ته ورنکړی شو. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين. بشک په دې طریقه مونږ بني اسرائیلو ته د رسوا کوونکي سزا نه نجات ورکړو. من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. د فرعون لخوا چې څه کېدل یقینا هغه سرکشه او د حد تیرې کوونکی و. ولقد اخترناهم على علم على العالمين. او مونږ بني اسرائیل د دې په علم سره د دنیا جهان په نورو قومونو باندې ترجیح ورکړه. فآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. او هغو تم داسې نښې ورکړې چې په هغو کې څرګند ازمیښت و. إن هؤلاء ليقولون. بشک دغه خلق یعنی د مکې کفار وایي إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. بشک د مکې کفار وایي زمونږ د ړومبني مرګ نه سوا نور څه نشته، د هغه وروستو بیا دویم ځل مونږ راپاسول کیدونکي نه یو. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. که تاسو رښتینی یئ نو زمونږ پلاران نیکونه راولئ. أهم خير أم قوم تبغ والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين.
دی خدی کده تباه کوم او هغو نه مخکې کسان مونږ هغوی په هم دې اساس تباه کړل چې هغوی مجرمان شوي وو. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاغبين. دغه اسمانونه او ځمکه او د دې ترمنځه شیان مونږ د لوبو دپاره نه دي پیدا کړي. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. مونږ دا په حق پیدا کړي دي خو زیاتره خلک په دې نه پوهیږي. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. یقینا د دې ټولو راپاسولو دپاره مقرر وخت د فیصلې ورځ ده. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. په هغه ورځ به هیڅ دوست د بل دوست په کار را نشي او نه به یې مدد وکړی شي او نه به د کم لوري هغو ته څه مرسته ورسیږي. إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. سوا د دې چې الله په چا باندې مهرباني وکړي هغه برلاسې او رحم کوونکی دی. إن شجرة الزقوم. بېشکه د زقوم ونه به طعام الأثيم. د ګناهګارو خوراک وي. كالمهل يغلي في البطون. د تیلو د خیرې غونتې په شان د ویلې شوې تانبې چې په ګېډو کې به ګرمو اوبو غونتې ویشیږي. كغلي الحميم. په مثل د سختو ګرمو اوبو. خذوه فاعتلوا إلى سواء الجحيم. اوبه ویل شي دا یې ونیسئ او په رسوایۍ سره یې د دوزخ منځته راکاږئ. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. او په سر یې د خوټېدلي اوبو عذاب ورواړوئ. ذق إنك أنت العزيز الكريم. ورته به وویل شي چې وڅکه د دې خوند او کنه ته خو ډېر برلاسې او عزتمند سړی وې. إن هذا ما كنتم به تمترون. دا هم هغه شی دی چې د هغه په راتلو کې تاسو شک کولو. إن المتقين في مقام أمين. بېشکه د خدای ویریدونکي خلق به د امن په ځای کې وي. في جنات وعيون. په باغونو او چینو کې. يلبسون من سندس واستبرق متقابلين. د نریو او غټو ریخمو جامې په تن مخامخ به ناست وي. كذلك وزوجناهم بحور عين. دا خو دی د متقیانو شان او مونږ به سپینې سرې ښایسته سترګې لرونکې هورې هغو ته واده کړو. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. هلته به هغوی زړه د خلاصه د هر قسمه میوو فرمایشونه کوي. لا يذوقون فيها الموت إلا موتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. هلته به د مرګ خوند هغوی هیڅ کله ونه څکي فقط په دنیا کې چې کم مرګ راغی خو راغی او الله به هغوی د دوزخ د عذاب نه بچ کړي. فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. دا یوازې ستا د رب فضل دی او دا ستره کامیابي ده. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. اے پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم مونږ دغه قرآن مجید ستا په ژبه آسان کړو تر څو چې دی نصیحت واخلي. فارتقب إنهم مرتقبون. اوس ته هم انتظار کوا دی هم منتظر دی. صدق الله العظیم.
الله ستر رښتیا ویونکی دی.